سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د پاکستان هوایي حریم له 115 ورځو وروسته تیر ماښام یو ځل بیا د افغانستان الوتکو پر مخ پرانیستل شو. د ملکي هوایي چلند اداره د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي تر دې وروسته د کابل دهلي او کابل منبعي پروازونه له شرقي مسیرونو ترسره کیږي. ویل کیږي د پاکستان هوایي حریم د اسلام آباد او نوي ډهلي ترمنځ د اړیکو له خرابوالي وروسته وتړل شو چې له امله یې د مسافرتي ټکټونو بیې لوړې او خصوصي برخې ته میلیونونه ډالره تاوان اوښتی دی. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله 14 ولسي وګړي وژل شوي او 33 نور یې ټپیان دي. د کندهار والي وایي دغه پیښه تېره ورځ نږدې 2 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی مازدا موټر په درزاب سیمه کې په یو ځای پر ځای شوي ور برابر شو. د دغې پیښې ډېری قربانیان ماشومان او میرمنې دي او ویل کېږي یاد کسان زیارت کولو لپاره خاکریز ولسوالۍ ته تللي وو. کشمیان مریضان و زیارت ته دغه دغه یو موټر مو نیولی و، ټوله مو دغه مازدا ته مو راچولي وو. په دغه مین کې مین پر پټاو شو، داسې پر دغه طریقه باندې کړله، ټوله داسې د یوه دمه یې هلته پکړو. پیښه داسې پیښه وه، سبا سهار دوی زیارت ته شي، هغه زیارت ته ولاړه. یو مې پلار و، یو مې دوه مې مندې وې، یو مې لور وه، یو مې ورور و. والا خو داسې یعنې نور دا کام نوډې مې ورسره وې، یوه مې دا کام معاینه وه. والا خو داسې یعنې ګرد کورنۍ سار زیارت ته تللي. د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند احمدشاه بابا مینه کې یوې پوستې ته نږدې نن سهار یوه چاودنه وشوه. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 6 بجې د یوه ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې هېڅ چاته زیان نه دی اوښتی. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ولسمشر غني د عینک د مسو کان د راویستنې او د دغې سیمې د لرغونو آثارو د ساتنې د څرنګوالي په اړه د کانونو او پټرولیم وزارت د استول شوي پلاوي راپور ونه مانه. ښاغلي غني تېره ورځ په همدې موخه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په جوړه شوې ناسته کې استول شوي پلاوي ته یو ځل بیا لارښوونه وکړه چې د واضح پلان پر بنسټ د عینک د مسو کان د لرغونو آثارو د ساتنې او د کان د راویستنې په موخه یادې سیمې ته ولاړ شي او له کره ارزونې وروسته دې خپل راپور ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې کړي. ویل کېږي اوس مهال د عینک مس کان په یو شمېر سیمو کې لرغوني آثار موندل شوي چې دې کړنې د کان راویستل له خنډ سره مخ کړي دي. د طالبانو د یو قمندان په مشرۍ د دغې ډلې یوه 10 کسیزه ډله تېره ورځ په لغمان کې د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. دغه ډله چې تر دې مخکې په بادپخ ولسوالۍ او د کابل جلال آباد پر لویه لاره دولت زده کړنې ترسره کولې، بالاخره تېره ورځ له جنګ جګړو لاس واخیست او له خپلو وسلو سره یو ځای د دغه ولایت له سولې بهیر سره یو ځای شوه. د لغمان والي په دې مراسمو کې یو ځای شویو طالبانو ته ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به یې د ژوند لومړیتوبونو ورپوره څو خپل عادي ژوند پر مخ یوسي. او د ننګرهار په مرکز کې یو کس د قتل او 3 نور کسان د غلا په تور نیول شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند زیاتوي دغه کسان په تېرو 40 ساعتونو کې د جلال آباد ښار له بېلابېلو سیمو نیول شوي او خپل جرمونه یې هم منلي دي. په ورته وخت کې یو بل کس له 12 کیلوګرامه هیروین سره یو ځای د دغه ولایت د سره رود ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې نیول شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.